تا پیسې وګټلې خو برکت نشته ځکه دې پې کار نه کوي. علما وایي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د کپړې غټ تجارت ډیر لوی کاروبار یو. علما وایي دا کاروبار به دې دپاره کو چې په دې به مدارس چلول او د علماو او د طلباو دپاره به کپړې اخیستلې. دا ټول اخراجات د وخت چې ورسره څومره علماو اکثر به د ادا کول د خپل مال نه. یو ورځ چرته ته راغې یو شاګرد ته وایي ته دکان ته کښېنه او که دا کپړه دې خرڅوله د دې دومره ریټ دی د دې دومره ریټ دی خو دې کپړه کې ګورې دا نقصان دی چې کله یې خرڅوي نو دا نقصان به ورته وښیي. شاګرد وی صحیح ده. دې کې چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه راغې نو شاګرد کپړې خرڅې کړې وي. هغه کپړه یې پکې هم خرڅه کړې وه کومه کپړه چې ورته ده ښودلې وه چې دې کې به عیب ښیي دې کې دا نقصان دی. دې ترې نه تپوس کوي هغه کپړه دې هم خرڅه کړې وي او وی نقصان دې ورته ښودلی وی حضرت زما نه ییر شوي ښه سړی د کوم ځای و د عراق نښې څه وي وی دا نښې وي چې ما پې کپړه خرڅه کړې. ډایرکټ استبل ته راغی کوم ځای چې اسونه ولاړو لکه اوس چې ته د ګاډو سټیشن ته لاړ شي. استبل کې یو تیز رفتار اس په کرایه باندې واغست او سور شو پې او عراق ته ورسید او معلومات یې وکړل. داسې نښو والا اقه کس ورسره میلو شو وی تا باندې زما یوه کپړه در خرڅه شوې ده زما یو شاګرد در خرڅه کړې وه او د هغه نه عیب هیر شوی و نو دې کپړه کې دا عیب دی تا له په دومره قیمت در کړې وه نو که خوښه دی نو وایله که نی نو ما ته کپړه واپس که. خو ګورې عیب پکې دا دی د عراق ته سفر وکړو د کوفي نه عراق ته لاړ په اس باندې او هلته یې ګاګ ته ووي چې ګورې دې کپړه کې عیب و که دا په دغې قیمت الې نو ښه که نه الې نو واپس یې. نن سبا څه حال دی؟ حدیث مبارک کې راځي د دواړو جهانو سردار ووتو مدینې منورې بازار ته ورغې د غلو ډیري لګېدلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکتل نو د غنمو ډیرې لګېدلې دی او ډېر ښکلي غنم دي. د دواړو جهانو سردار چې ډیرې ولید وی دا خو ډېر ښایسته غنم دي. نو دې کې ورته جبریل امین راغی وی دا الله حبیبه دی ډیری ته لاس دنده کا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس دنده کو نو دنده پکې خراب غنم روتل دلان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مالک کم دی هغه راغی وی دا ولې وی دا رانه لامده شوي وو تابجن شوي دي نو دا مې لاندې ایښي دي او دا سم مې پې د پاسه ایښي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا حالت ولیدو دا ډیره درنه خبره ده که یو سړي کې د ایمان رشه کی. د دواړو جهانو سردار ورته وایي من غش فلیس مني من غش فلیس مني چا چې دوکه وکړله او ملاوټ یې وکړو هغه زمانه نه دی هغه زمانه نه دی ما ته د خپل نسبت نه کوي زه تې بری ما. من غشنا فلیس منا چا چې دا دوکه وکړله او چا چې ملاوټ وکړو فلیس منا هغه زمونږ نه نه دی هغه د ما ته خپل نسبت نه کوي چې هغه خلق دوکه کوي او ملاوټ کوي. نن د ملاوټ څه حال دی؟ کم څیز داسې شته چې هغه بغیر د ملاوټ نه میلو شي؟ نن پیو کې به پخوا خلقو اوبه ورچولې اوس پکې پوډر ورچوي. د ملاوټ قسمونه خو اوس خلقو پیژندل. من غشنا فلیس منا د دواړو جهانو سردار فرمایي ګورئ ما ته د خپل نسبت نه کوي زمانه نه دی چې دی ملاوټونه کوي.